که زموږ د چینل ویډیوګانې د لومړي ځل لپاره وینئ نو هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دغه سور بټن کېکاږئ او همدارنګه د ګنټې نښانه کېکاږئ تر څو د هرې نوې ویډیو په باره کې خبر شئ. د نن ویډیو د فیسبوک او مسنجر په باره کې ده. یعنې څنګه کولی شو چې خلکو ته وښیو چې موږ آفلاین یو، په حال د دې چې موږ آنلاین واوسو. یعنې ځینې وخت موږ نه غواړو خلکو ته وښیو چې موږ آنلاین یو، دوی ته وښیو چې موږ آفلاین یو. دا د بې ځایه زنګونه او ځینې وخت سړی ناراحته کوي، زنګونه وایي یا بل څه کوي یا ټکسټ درته کوي، مسیج درته لیکي، خو ته غواړې هغو ته آفلاین ښکاره سي او ته خپله آنلاین واوسې. نو دوه خبرې دي چې یو باید د مسنجر له لارې هغه کار وکړي، دویم یې د فیسبوک له لارې. که په دې کې مو یوه طریقه وکړه او بله مو ونه کړه، کیدای شي بیا هم تاسې آنلاین وکړئ. خو که دواړه طریقې وکړئ نو بیا به مو آفلاین ښیو. راځو اول فیسبوک ته. په فیسبوک باندې وکړو، راځو په فیسبوک کې سیټینګز ته، settings and privacy settings باندې اوکی کو، یعنی کلیک پې کو. راځو دلته په active status، یعنی دغه به اوکی کو. بیا ښیي چې مثلا دا اوس بند ده، ځینې وخت کیدای شي تاسې خلاص یې، نو که داسې شنه علامه هغې خواته وه دا خلاص ته، او که داسې بیا مو بند کړ turn off، یعنی دا بند شه. اوس به مثلا فیسبوک کې تاسې آنلاین نه ښکاري. دویم دا ده چې باید تاسې مسنجر ته ملاړ شئ. مسنجر کې به دغه خپل پروفایل باندې اوکې بټن ووایئ، راځئ به دلته اکټیو سټیټس، دغه که مخکې نه داسې باید بند کړئ، ټرن آف یې کړئ. نو خلکو ته به نور آنلاین نه ښکاري او همیشه به مو آفلاین ښکاري.